نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی درې اعمال داسې دي، درې اعمال چې دا په چا کې موجود شو الله تبارک وتعالی به سره یو حساب کتاب آسان وکړي. په میدان محشر کې به الله تبارک وتعالی د سره سختی نه کوي. او دویم دا دی چې په خپل رحمت سره به الله جنت ته داخل کړي. صرف سو اعمال دي، درې اعمال دي، درې دا درې خبرې چې په چا کې موجود شي، په چا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به سره آسان حساب کوي. او دویم دا چې په خپل رحمت په جنت ته داخلي. ولی د چا سره چې حساب کتاب آسان وشو دا الله تبارک وتعالی جنت ته داخل کو. او د چا سره چې په حساب کتاب کې سختی وشوله دا انسان هلاک شو، د جهنم ته داخل شو. ځکه الله سره به څوک حساب کتاب وکړي، الله سره څوک حساب کتاب کولی شي. درې اعمال دي صرف. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تعطی من حرمک، تعطی من حرمک، ورکړه هغه چاته کوه چې تا ته نه درکړه کوي، هغه چاته ورکړه کوه چې تا له درکړه نه کوي. مونږ خو هغه چاله ورکړه کو کنه چې په اشاره په غوبل کې او چرته مونږ په کار راځي کنه. زمونږ زکات هم د هغه سړی وي چې زما او ستا په بیګار کې په کاریږي نو هغه له زکات ورکو. داسې ده که داسې نه ده؟ الګا پلان کې خو غریب دی څه شي هغه ځان له نواب شوی دی نو ګوره ما ورته پلان کې کار ویلی نه و راغلی، هغه ځان له اوس پلار دی هغه له بیا زکات نه ورکوي. ستاسو خیال دی دا زکات قبلیږي؟ ته یو سړی د زکات په دې ورکوي چې ماله په قربانۍ کې راشي، چې څاروي کې را سره امداد وکړي، ټک ټوکي را سره کړي، زما په اشر کې په کار راشي، زما په غوبل کې راشي، زما بیګارونه کوي، نو هغې غریب له دې زکات هم ورکوي، صدقه هم ورکوي، خیرات هم ورکوي. خو چې کم غریب د له بیګار له نه راځي هغه بیا غریب نه وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو دا عمل دی چې دې ورکړه کوي هغې چاته چې هغه ده ته ورکړه نه کوي. تعطی من حرمک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه چاته ورکړه کوي چې ده ته ورکړه نه کوي. یو دا. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتعفو عمن ظلمک، څوک چې په ده باندې ظلم وکړي نو دی ورته څه کوي؟ معافی کوي، دی ورته معافی کوي. چا در باندې زیاتې وکړو، ظلم یې وکړو، بس وایي ما په الله باندې پرېښې د الله دپاره ما معاف کړي، ما د الله تبارک وتعالی څه کړي؟ د الله دپاره ما معاف کړي. داسې نه چې تا زما نه یوه څپېړه وتمبله ورکړه زما طاقت رسي زه درنه دوه تمبو زه د چا نه کم یم څو؟ نه نه نه، ته د طاقت رسي او د هغې باوجود وي دا سړی ما د الله د رضا دپاره معاف کو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتصل من قطعک، خپلولي د هغې چا سره کوي چې څوک د ده سره خپلولي کټ کوي. دی خپلولي د هغې چا سره پالي چې هغه سره خپلولي نه پالي. مونږ خلک څه وایو؟ سړی ما ته غږ نه کوي نو زه ورته ولې وکړم؟ حدیث مبارک کې راځي سل من قطعک، څوک د سره تعلق قطع کوي ته ورسره تعلق وساته. چې هغه ستا سره تعلق ساتي او ته ورسره تعلق نه ساتي نو دا خو ظلم دی. دا بیا سره کمال خو دا دی چې هغه در سره نه ساتي او ته ورسره ساتي، کمال دا دی. سل من قطعک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا درې خبرې چې بچا کې رالی کمی کمی. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې هغې چاته ورکړه کوي چې د ده ته څه امید نه وي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک ورسره ظلم وکړي نو دی ورته څه کوي؟ معافی کوي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالي کو، هغې ورسره پالي او کو نه خو دی ورسره خپلولي څه کوي؟ پالي. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله پاک پیغمبر دا درې کارونه چې زه وکم کنه، دا درې کارونه چې زه وکم الله به ماته څه راکړي، ماته به الله څه راکړي. خو صحابه کرامو کنه چې خبره به یې واورېده ډایرکټ په عملي کوله. د الله پاک پیغمبر تا خو دا درې خبرې وکړې چې څوک دا درې کاره کوي الله به جنت ته داخل کړي، الله به ورسره آسان حساب کتاب وکړي. اوس پې زه عمل کوم ماله به الله څه راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو هريره الله به در سره آسان حساب وکړي او جنت ته به دې داخل کړي. ستا سره هم دقه خبره ده. نه خو صحابه کرامو چې حدیث په ورځ ډایرکټ پیسې ته راوستو، خپل عمل ته به یې راوسته که نه. اوس ما او تا هم دا حدیث مبارک واورېده که نه، مونږ هم دا حدیث مبارک واورېدو چې دا درې خبرې په چا کې الله به په خپل رحم کوي او الله به جنت ته داخلي. کمی کمی خبرې
یو دا چې ورکړه کوه هغې چاته چې ستا ترې نه څه لالچ نه وي بې لالچه خلکو ته ورکړه کوه. دویم دا دی که چا در باندې ظلم او زیاتی کړی د الله د رضا دپاره یې څه کا معاف کا. او دریم دا دی چې خپلو خپلوانو سره د چا کې نالګي ده نو ته ورسره خپلولي شروع کا. مونږ هم حدیث واورید که نه زمونږ هم دا تمه ده که نه چې مونږ جنت ته لاړ شو نو پکار ده چې دا حدیث مونږ هم عملي کړو که نه. نو دې کې یوه خبره دا وه چې خپلولي د هغې چا سره پاله څوک چې در سره خپلولي کټ کوي څوک در سره خپلولي کټ کوي د هغې سره خپلولي پاله. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي کو د چا د دې خبرې سره شوق وي څوک دا خبره خوښوي چې الله تبارک وتعالی د ده عمر زیات کړي الله تبارک وتعالی د ده عمر څه کړي زیات کړي د دې خبرې سره د شوق ساتي. دویمه د دې خبرې شوق ساتي چې الله د ده په روزۍ کې برکت واچي الله فی روزي فراحه کړي. د دې خبرې خور سړی لالچ کوي که نه بس ما څه چل وکړی نو ما له څه وظیفه په کار ده نو چې زما دا روزي زیاته شي نو په ما باندې د روزۍ فراخي راشي نو د دې خبرې خور سړی شوق لري که نه چې پیسې زیات وي مال زیات وي برکت پکې ډېر وي دا شوق خور سړی ساتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو دا شوق ساتي دا مینه ساتي دا محبت ساتي چې الله دې په عمر کې برکت واچي. دویم دا چې الله تبارک وتعالی ستا رزق پراخه کړي رزق ترله ډېر کړي. او دریم دا چې الله تبارک وتعالی دې د بد مرګ نه وساتي الله دې موږ ټول د بد مرګ نه وساتي. درېمه دا خبره چې د دې خبرې شوق ساتي چې الله دې ما د ناکاره مرګ نه وساتي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فلیتق الله د الله نه دې ویریږي ولیصل رحمه او خپلولي دې وپالي خپلولي دې څه کړي وپالي. د دې خبرې شوق لري چې زما مال زیات شوی د دې خبرې شوق لري چې عمر مې ډېر شوی د دې خبرې شوق لري چې الله د ناکاره مرګ نه وساتلی نو خپلوانو سره خپلولي شروع کړه. خپلولۍ مه کټ کوه بغض او حسد مه ساته عناد مه ساته بغض مه ساته بس هر خپلوان سره خپلولي پاله. الله تبارک وتعالی به دا درې واړه کارونه ستا وکړي دا درې واړه کارونه به الله تبارک وتعالی ستا وکړي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.